بخاری شریف کې د یو زنانه واقعه لیکلې وه چې هغه زنانه ډېره زیاته بدکاره هم وه، زناکاره هم وه، فاحشه هم وه. هغه یو ځلې د یو کوهي په غاړه باندې تېرېدله چې یو سپي یې سي کړلو، ډېر زیات تږی شوی و او د ډېر تندې د لاسه د سپي ژبه راویستلې وه او قریبه وه چې دا سپی د تندې د لاسه هلاک شوی وي. دې زنانه دا خپله پاڼه وویستله او په هغې کې خپله لوپټه واچوله یا پکې هر څه واچول او دې پڼې کې د سپي له اوبه راوویستې او دا سپي یې په هغې باندې موړ کړو، خیپې خړوب کړو تر دې پورې چې هغه سپي هغه تنده ختمه شوله. الله جل جلاله په دې وجه باندې د دې زنانه مغفرت وکړلو. د هغې نه په لاندې حدیث مبارک کې د یو بلې زنانه واقعه ذکر کړې وه. هغه داسې زنانه وه چې هغې یو پیشو ګیره کړې وه. پیشو نه خو به هغې ته خورا څښاک ورکولو او نه به هغه پرېښوده چې هغه لاړه شي وګرځي پرې ځمکه سره پیدا کړي، مثلا مږه وغیره دا را پیدا کړي او ویې خوري. همدغسې قیدي تړلې وه چې هغه پیشو د لوږې د لاسه مړه شوله. الله جل جلاله دغه زنانه په دې ګناه کې اور ته ورداخله کړه. دا خو د الله تعالی رحمت دی، په ذرې ذرې باندې الله جل جلاله د ستا نه راضي کېږي، په ذرې ذرې باندې الله جل جلاله د ستا مغفرت کوي او په ذرې ذرې باندې الله جل جلاله تا نیسي. نو موږ له هم د مخلوق خدا سره د شفقت والا معامله پکار ده.